د کلا سیفلا په غرنیو سیمو یو ځل بیا د ملخانو سیلونه په سیلیو را روان دي، چې دا وخت په کلا سیفلا کې اکثره فصلونه کرل سوي دي. دغه ویره لیدل کېږي که چیرې دغه ملخان زرخیزو سیمو ته داخل سو، دلته به په مکمل ډول شینګښتي یا فصلونه د ځان سره یوسي. دغه هغه د ککر درختې دي چې زیاتې پاڼې لري، خو چې کله د 20 منټه لپاره دغه ملخان ورسره همسایه سو، نو په مکمل ډول یې له پاڼو څخه صفا کړل. دغه ملخان له کلا سیفلا څخه د لویدیځ په طرف روان دي. یو څه موده وړاندې د پاکستان په مختلفو برخو کې دغه ملخان پیدا سوي وو چې په زیات تعداد یې د فصلونو تباهي کړې وه. دغه ملخان په الوتلو کې بالکل د وړو مرغیو برابر دي، په ژړ رنګ او په تور رنګ کې دغه لیدل کېږي. له کیمرمین شریف خوشحالیار سره محبت خان محبت کلا سیفلا.